پاکستان څنګه افغانستان ته محتاج دی؟ آیا د افغانستان اوبو پاکستان له هلاکت سره مخامخ کولی شي؟ د چې څنګه ولې پاکستان ولې افغانستان اوبو ته لیوالتیا ښیي؟ ولې د افغانستان اوبه غواړي؟ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د اوبو بندونو جوړېدو ته اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې باید دا ستونزه د خبرو له لارې حل شي. د پاکستان د سنا جرګې مشر شبلی پراز افغان خاوره کې د بندونو جوړېدل پاکستان باندې غیر مستقیم ګزار بللی دی. د شبلی پراز په ګډون یو شمیر پاکستانی مقاماتو پرون د اوبو له پوله هاخوا تر نامه لاندې یوه غونډه کې ویلي که چیرې دا ستونزه د سیاست له لارې حل نشي نو پاکستان کې به د اوبو کمی ستونزې زیاتې کړي. د پاکستان یو شمیر سناتوران د دغه هیواد له چارواکو غوښتي چې د دغه کړکېچ مهارولو لپاره باید د شخړې پر ځای افغانستان ته د دوستۍ لاس اوږد کړي. د پاکستان د نیشن ورځپاڼې د پاکستان سنا جرګې د مشر له خولې لیکلي چې که چیرې د اوبو ګډې سرچینې د سیاسي همکاریو له لارې تنظیم نشي، پاکستان به د اوبو له کمښت سره مخ شي. شبلی پراز ویلي اوبو ته لاسرسی د بشر اساسي حقوقو حق دی. د اوبو زیاته تقاضا په نړیواله کچه د اوبو د کمی سبب شوي چې د میلیونونو کسانو ژوند یې له خطر سره مخ کړی دی. د اوبو تنظیم او بندونو جوړولو باندې د افغانستان ټینګار په حقیقت کې پاکستان ته یوه غیر مستقیمه ضربه ده. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو خوښه شوي وي نو درسره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شریک کړئ.